السلام علیکم ټول ملګرو ته سلامونه امید چې ښه به ملګرو د پټو په تاسو وینئ د ایمل ولی خان کوم چې د خبرې کړي دي د رباب په حوالې سره چې یو کس رباب زده کول غواړي او مختلف قسمه خبرې ډېرې زیات په ټرین کې خبرې روانې دي نو هغه ویډیوګانې به ملګرو تاسو کتلي وي هغه ته دوباره څه ضرورت نشته چې هره زه ستاسو هغه ویډیو شور کړم بهرحال هغه به وخت خرابول وي نو کوم ملګري چې فیسبوک کې هغه به د هغې ویډیو نه خبر وي چې پای کې د کوم خبرې کړي چې یاره او بیا ترې هغه یو ملګری تپوس هم کوي پوښتنه ترې کوي چې یاره دا خبره تاسو کړې ده په هغې باندې خلکو ډېر زیات خفه شوی دی او خلکو پرې ریاکشن کړی دی راپاڅېدلي نو بالکل ملګرو په دې باندې به زیات ملګري خفه شوي وي او بلکې ډېر زیات ملګري پرې خفه دي په دې خبره باندې چې یاره دی وایي چې یاره څوک رباب زده کوي څوک ستار زده کوي نور داسې کم چې دوپړې باجې وغیره پای کې چې کوم زموږ په ژبه کې هغوی ته ډم وایي یعنې مثال په طور نو دغه یو خبره دا هم ټیک کړې ده چې یاره مثال دا ډم پښتون نه یا ډم مسلمان نه نو بهرحال څنګه چې تاسو ته پته ده په بهره هېوادونو کې یعنې بهر ملکونو کې راځو د دغې خبرې ته چې په بهر ملکونو کې کله داسې د چا سره څه هنر یې څپن وي نو هغه ته صرف هنرمند وایي یا دا هنرمند دی که هغه اداکار که هغه فنکار که هغه موسیقار که هغه هر څه وي خو هغه ته صرف یو هنرمند لفظ نو دا ډېر ښه لفظ دی نو بهرحال څنګه چې تاسو ته پته زموږ په دې معاشره کې خاص کر په پښتونخوا کې چې کوم دی چا د چا سره رباب ولید نو یاره دا خو ډم شو خو بهرحال ایمل ولی خان چې کومې خبرې کړي دي دا د ده سر نه ښایي هغه ځکه ډېر ملګري یاره ایمل میلو داسې او نه دغې د کنځرو د بدرو د چا سره دغې سره کار نشته خو بهرحال یو انسان بیا په خپله غلطۍ باندې ضرور پوهېږي چې یار نو بالکل په دې باندې خلک ځکه خفه شوي چې یاره دا یو ډېره غټه پارټي ده د نیکه چې کوم باچا خان نیکه یا ډر نیکه هر څه کې چې راځي د نیکه به ورته وایو چې هغه کم وخت تېر کړی دی تر دې ټایمه پورې دا پارټي چې څنګه روانه وه اوس په دې خبره باندې د نه خلک ځکه خلاف شوي چې یاره دا د ده سر نه ښایي هغه ځکه چې دومره غټه پارټي ده او ته د دومره غټ خاندان نه او د دغې باوجود زه به خلکو ته رباب ښیم زه به ستار ښیم نو د هغې لپاره خو بهرحال استادان شته که یو سړی رباب زده کوي نو په کار دا نه دی چې یاره ته داسې خبره نو په دې باندې ډېر ملګري چې کوم دی خفه شوي دي هغه ځکه خلکو پرې ریاکشن کړی الټه راپاڅېدلي دلې یو جواب ورکړی چې یاره دا ستا سره ښایي ته دا خبرې کوي او بیا هغه کوم د 400 جرنلیست وغیره چې کوم هغه بل دی په دوباره باندې پروګرام کوي کس یو پارټي به راجوړه شوي په هغې کې د هغه تپوس وکړي هغه ویډیو به هم تاسو کتلي وي چې یاره دی ورته وایي هغه ورته وایي دا خلک په دغې خبره ډېر خفه دي او د هغې وضاحت لږ وکړي مثال خبره دغه چې یاره وضاحت یې وکړي نو دی ورته وایي سپینې خبرې کوو د هغه داسې په لږ دغه شانتې لګي چې یاره زه څه یم نو بعضې غلطیانې د ده هم دي خو زه به دویم دې ځای کې د غلطي ټوله چې کوم دی د ده ده چونکې دا په کولیام دغه باندې دا نه و پکار د هغې دپاره ته خیر د اکیډمي وغیره دا چې دی دا ته ونیسه او ای به ستا چې یاره ده کولاو کړي ده خو پخپله ستا په عام کولیام دا خبره کول نو دا د خلکو دپاره چې کوم ناقابل برداشت ځکه وخته چې یاره دومره غټه پارټي دومره غټ سیاست او دومره غټ خاندان او هغه چې دا خبرې کوي نو دا د دې سره ځکه نه ښایي نو ملګرو دا دغه ویډیو خو ډېر ملګري چې کوم دی کنسل کوي ایمل میلو داسې ایمل داسې او ستا داسې وکړم نو څنګه چې تاسو له پته ده په هره ویډیو کې مونږ وایو چې یاره د کنځلو د چا سره کار نه وي ځکه هر سړی خپله مور لري خپله خور لري خو بهرحال دا یو خبره وکړو چې یاره دله پکار دي د خپله خبره واپس واخلي او بله خبره چې الله پاک ته د نیکې هدایت چې کوم دی نصیب کړي تاسو ټول وایي چې امین